که چیرې کوم شخص تاسې پر وټساپ باندې بلاک کړي نو څرنګه کولی سئ نوموړي شخص ته د دوهم ځل لپاره میسج واستوئ. سلامونه نیکې هیلې او ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځل بیا د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د وټساپ اړوند ده چې څرنګه کولی سو یو بلاک شوي شخص ته د دوهم ځل لپاره میسج واستو. طریقه درته په دا ویډیو کې درښیم، حتمي راسره فالو کړئ. له طریقې څخه وړاندې تاسو دې ویډیو ته لایک ورکړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوې هره راتلونکې ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. ګرانو دوستانو، که چیرې کوم شخص تاسې پر وټساپ باندې بلاک کړي او تاسو غواړئ نوموړي شخص ته بیا هم میسج وکړئ نو د هغې ستونزې د حل دپاره تاسو پر خپل موبایل یا یو بل ملګري ته ووایئ چې یو داسې ګروپ جوړ کړي په کوم ګروپ کې چې تاسو 3 تنه شتون ولرئ. یو تاسې، بل هغه شخص چې تاسو بلاک کړي یاستئ او دریم هغه شخص چې دا ګروپ یې جوړ کړی. له دې څخه وروسته هغه شخص چې دا ګروپ جوړوي هغه به خپل ځان له ګروپ څخه ریموو کړي. په یاد ګروپ کې به تاسې 2 اشخاص پاتې سئ، یو تاسې او بل هغه څوک چې تاسو یې بلاک کړي یاستئ. اوس ګرانو دوستانو، راځو همدا طریقه تاسو ته د وټساپ په سکرین باندې درښیم چې څرنګه کولی سو له دې طریقې څخه عملاً کار واخلو. ښه نو ګرانو ملګرو، دا دی تاسو لیدلی سئ زه په خپل موبایل کې د وټساپ اپلیکیشن راخلاصوم. غواړم په دغه ځای کې هغه شخص چې زه بلاک کړی یم میسج ورته استوم. میسج ورته لیږم مګر یاد شخص ته نه رسیږي ځکه چې زما دغه شماره بلاک شوې ده د نوموړي شخص لخوا. د دې ستونزې د حل لپاره زه راځم پر خپل موبایل کې د ډیټا خلاصوم، له هغې نه وروسته د بل وټساپ راخلاصوم. په دې طریقې سره به زه یو بل نوی ګروپ جوړ کړم. بره په پلس اپشن باندې کلیک اخلم. کله چې تاسو دا اپشن باندې کلیک واخلئ نیو ګروپ انتخاب کړئ. په دې ځای کې تاسو دغه 2 شمارې انتخاب کړئ، یو هغه شخص چې تاسو بلاک کړي یاستئ، بل دوستانو تاسې خپله په کریټ اپشن باندې کلیک واخلئ. په دغه ګروپ کې به 3 اشخاص ګډون وکړي، یو هغه څوک چې دا ګروپ جوړوي، بل هغه شخص چې بلاک کړي یاستئ، دریم تاسې پر خپله. په دغه طریقې سره تاسو کولی سئ بلاک شوي شخص ته میسج واستوئ. زه راځم دوستانو دغه ګروپ جوین کوم ترڅو تاسو لیدلی سئ په دې ګروپ کې اوس مهال 3 اشخاص ګډون کړی ده. که چیرې دغه شخص دا ګروپ چې جوړ کړه دا ترېنه خپل ځان ریموو کړي، په دې ایګزیټ ګروپ باندې کلیک واخلي. په دې ګروپ کې به یوازې 2 اشخاص پاتې سي، یو تاسې، بل هغه شخص چې تاسو یې بلاک کړي یاستئ. دا هغه طریقه ده چې موږ پر خپله کاروو او غواړو په دغه طریقې سره یو بلاک شوي شخص ته د دوهم ځل لپاره میسج واستوو. تاسو هم کولی سئ دوستانو له همدې طریقې څخه استفاده وکړئ ترڅو په وټساپ کې هغه شخص ته میسج وکړئ کوم چې تاسو بلاک کړي یاستئ. که چیرې دغه ویډیو معلوماتي وه حتمي لایک ورکړئ، د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. که مو تر اوسه زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې پر دا بیل آیکن باندې هم کلیک واخلئ ترڅو زموږ نوې هره راتلونکې ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. میلاویږو به پر بله راتلونکې ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.